وتعلم لغیر الدین. که داسې حالت په ټولنه کې راغی چې دا علم دین د هغه غرض دپاره نه ویل کېدی چې کوم غرض دی. علم دین د دغه دپاره باید وویل سي چې په ټولنه کې کوم عوام مسلمانان دي دوی باید د الله عز وجل په احکامو خبر سي، دوی باید په قرآن خبر سي، دوی باید په احادیثو خبر سي، دوی ته باید سنت طریقې بیان سي، دوی ته باید بدعات و خرافات وښول سي. دا برایم په واده کې چاته وویل مال دا کوزدي مدرنې کړي دي، دا ودونه مدرانه کړي دي، جنازې مدرنې کړي دي، دا فاتحې مدرنې کړي دي. نبی کریم علیه السلام ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرکه وکړه چې یا رسول الله فاطمه بیبي لور ما ته راکړه. نبی کریم علیه السلام ستا عمر زیات دی پتې نه درکوم. د حضرت فاطمه الزهرا صاحب عمر چې و 15 نیم کال. حضرت عمر رضی الله عنه مرکه وکړه چې یا رسول الله فاطمه بیبي ما ته په نکاح راکړه. نبی کریم علیه السلام ستا عمر زیات، فاطمه کوچنی ده. حضرت علی رضی الله عنه راځي مرکه کوي چې یا رسول الله فاطمه بیبي ما ته په نکاح راکړه، دا به یو غټ منقبت چې زه ستا زوم سم. د حضرت علي صاحب عمر 21 کاله دی، د حضرت فاطمې صاحب عمر 15 نیم کاله، د حضرت علي صاحب عمر چې 21 کاله و. نبی کریم علیه السلام سید مشکل نسته. فقهاو لیکلي دي چې د عمر تناسب وساتئ. ماشومان سپین ږیرو ته مه ورکوئ، ښځې په بدیو کې مه ورکوئ، سپین ږیرو ته د 15 کاله نجلۍ مه ورکوه. دا 10 لکه و 80 لکه دي ستا پروردګار زهر کړي دي که نه دي. د عمر تناسب باید لحاظ سي. یوه مسله یې دا راایستلې ده، بله مسله یې دا بیان کړې ده چې د نارینه عمر باید پر ښځې زیات وي. یو 15 کاله و 6 کاله 7 کاله مشکل نه لري. ښځه باید نه وي مشره، که مشره هم ناروا نه ده. هر کار که پر سنت طریقه کوي کېږي. نبی کریم علیه السلام الخوښ مې په کټوري کې یو څه وچې خرماوې راوړل شوې. نبی کریم علیه السلام حضرت انس صاحب ته حکم وکړي چې ورسه ابوبکر راوله، عمر راوله، طلحه صاحب راوله، د انصارو یو جماعت راوله، یو کوچنی جماعت یې راویستی. نبی کریم علیه السلام یې خپله نکاح وتړل. نکاح چې وتړل سول، نبی کریم علیه السلام ام ایمن صاحب ته حکم وکړي چې ونیسه فاطمه بیبي د حضرت علي صاحب کره ورسه. ما مقصد بیا تکلو په ژوند، پر هغه مجلس، پر هغه موقع نکاح، پر هغه موقع شهیدان، پر هغه موقع باندې بس ورسو. بله 400 درهم مهر مقرر سو، 200 درهم 60,000 کېږي، 40,000 افغانۍ مهر سو. ولې مهرونه ګرانوي؟ د مهرو په ګرانۍ سره په ټولنه کې د نکاح دروازه بندېږي. د نکاح بدیل په اسلامي ټولنه کې زنا او فحشا ده. د حقوق بشر د اوازې غلطي دي چې وایي 13 کاله غواړي. مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي هلک چې 15 کالو ته ورسېدي، نجلۍ چې 14 کالو ته ورسېدل، په دا موجوده دور کې باید ټولنه کې نکاح عام سي. پر دغه حالت چې نکاح عام سولې، بیا په ټولنه کې فحشا او ناروا ختمیږي. نو څه مې درته ویل؟ وتعلم لغیر دین. دا د علماو ذمه داري ده چې دغه شان عوامو ته بیان کړي. په ګرانو روپو کاټونه چاپول اسراف دي، ناروا دي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله په باره کې راځي چې د زوی واده به و، د لور واده به و، د خپل سپینې ورکې درلودې، کرا به په خپل قلم باندې ولیکل چې د پلانکي واده دی، ستاسې څه غوښتنې کېږي تاسې به راسئ. دا خپل د کتابچې سپینې ورکې به راواخېستې، پر یوه ورکه به یې ولیکلې، بازار ته به ورې پوټ کاپي به واخېسته، په 1 روپۍ په نیمه روپۍ به پوټ کاپي و، دا به وویشل. 200 افغانۍ، 300 افغانۍ، د 500 افغانو کاټونه لا موږ لیدلي دي په کندهار و عینو مینو پلانکۍ مینو پلانکۍ مینه کې. ما چې ستا تې راوړي هلته وغورځوي په کچره کې. په نکاح کې بې تکلفي اختیاره سي. 500 کسه سالون ته بیول سنت نه دي. واورئ مسله، 1000 کسه سالون ته بیول سنت نه دي. د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها مقام وګورئ. لور د چا ده؟ ښځه څوک ده؟ سید الانبیاء، د 1,40,000 زیات کم انبیاء علیهم الصلاة والسلام سردار او سید او مشر دی. دا پلار دی. لور څوک ته؟ تاسې هره جمعه په خطبه کې اورئ فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنت د ټولو ښځو سرداره ده. د هغې نکاح په څنګه سادګۍ سره کېږي، په څونه بې تکلفه سره کېږي. یو غاب وچې خرماوې دي، بس دا راځي نکاح تړل کېږي، ور ودول کېږي. دغسې نکاح ده.
پر دغه طریقه باید نکاح وشي. د ښځې خوا ځان ته جلا هشتمش جوړ کړي. دعوت ولیمه د واده ډوډۍ باید نارینه طرف وکړي. د ښځې پر خوا نسته د واده ډوډۍ. د ښځې خوا دې د زوم څه مصرف نه اخلي چې ونیسه زما د لور واده دی د 200 کسانو مصرف راکړه، د 1500 کسانو مصرف راکړه. بابېړۍ ناروا دی، څونه ظلم دی. ولور یې در وسپارې، هسې ده ولور یې در وسپارې څه کوې واده راکړه، ولا بابېړۍ در باندې کوم. بابېړۍ ته یې ځای ثابت کړه، سم په زور پیسې اخلي، ناروا شی اخلي، و بابېړۍ در باندې کوم. د نکاح په باره کې حدیث شریف کې راځي اولم ولو بشات. نبی کریم علیه السلام عبدالرحمن ابن عوف صاحب ته فرمایي چې دعوت ولیمه وکړه که څه یو پسې یو پسه د 100 کسانو دپاره کفایت کوي. 1500 کسان سنت نه دي، 1000 کسان سنت نه دي، 1500 کسان سنت نه دي. ګرانو سالونونو ته بیول سنت نه دي. خپل په کور کې په ساده ترتیب وکړه. وتعلم لغیر الدین. هر عالم مکلف دی چې د عوام را کش کې سنت طریقو ته. څونه سنت طریقې در سپاري. 3 سنتونه موږ تاسې په نکاح کې لرو، 3 سم ختم کړي. اعلنوا هذا النکاح. نبی کریم علیه السلام چې کوزده وسول خلک خبر کړي چې پلانکي و پلانکي ته ورکړل. په دې کې شرم نشته. موږ تاسې نه وینو په غټ مجلس کې د هلک پلارم راوغواړو، د نجلۍ پلارم راوغواړو، د نجلۍ نوم چیش دی، د هلک نوم چیش دی. دا د دې دپاره چې خلک خبر شي. د نکاح او د زنا فرق داری چې زنا په پټه کیږي، نکاح په ښکاره کیږي. نکاح حلاله، د زنا حرامه ده. چې نکاح وسول خلک خبر کوي. واجعلوه فی المساجد. نکاح چې تړي په مسجدو کې وتړي. په مسجد کې نکاح تړل یو سنت دی، د جمعې په ورځ تړل بل سنت دی. زموږ د ولاکه په ډنګانو په ورځ سالون ته ځغلي. په سالون کې نو باره بې عزتي، نه د مشر قدر وي نه د کشر قدر وي. هی زورونه یې سره ځغلي. زموږ تاسې په ټولنه کې دا وبا راغله. دسترخوان برکت مو ولاړې پر ماجمې باندې ودرېدې. دسترخوان ډوډۍ برکتناکه ده. حدیث شریف راځي کومه ډوډۍ چې په اجتماعیت خوړه کېږي هغه برکتي ده. یو صحابي نبي کریم علیه السلام ته راغی چې یا رسول الله زموږ په کور کې زموږ ډوډۍ نه بسېږي، ډوډۍ راواخلو یو لا نسي موړ. نبي کریم علیه السلام ورته وفرمیل لعلکم تأکلون متفرقین. ښایي چې دا ډوډۍ ستاسو نه بسېږي، جلا جلا به ځان ډوډۍ خورو. هغه وکړي یا رسول الله موږ هر یو ځان ته غاب ډکوو، هر یو ځان ته غاب ډک شي. نبي کریم علیه السلام کلوا جمیعا یا کلوا مجتمعین. کله چې آینده ډوډۍ خو پر یوه ځای خوري، سرخان اوار کې پر یوه ځای ډوډۍ وخوري. هغه صحابي راځي چې یا رسول الله پر دې نسخې معامل وکړي ګرده مړېږي. په اجتماعیت کې برکت دی. نکاح په مسجد کې کول یو سنت دی، د جمعې په ورځ بل سنت دی. واضربوا علیه بالدفوف. چې نکاح وسول خشک صوفیان مه جوړېږئ، خشک بزرګان مه جوړېږئ. یو څه اجازه دا ښځو ته ورکړي چې د سپېرې درې پر وټه کوي. شریعت د هغه ته وایي چې تر حدود تجاوز مه کوه، دې ته خشک صوفي وایي. امر دی واضربوا علیه بالدفوف، درې پر وټه کوي. ډول نه دی راغلی د سرنا سره، شوکیان نه دی راغلی. دا د قیامت په نښو کې را روان دی. یوه نښه د قیامت د نښو څه دا ده وظهرت القینات والمعازف. په ټولنه کې به ډمان ډېر سي، په ټولنه کې به هغه ډمې ښځې ډېرې سي، په ټولنه کې به ساز و طبله و باجو